د 2015م کال د فروری په 24مه په یوکرين د روسي یرغل 3 کلونه پوره شول. یوکرینیان څه وایي؟ звичайно на початку. هر چا د بریا هیله لرله، اوس یې هم لري، خو د 3 کلونو تر جګړې وروسته اوس موږ زیات پر واقعیت ولاړ فکر کوو. Ситуація Змінилося все повністю. هر څه بدل شوي دي. موږ ته سکون نشته. اوس موږ یوازې د دې حالاتو ختمېدل غواړو. Щоб це все закінчилося. Мої вікна виходять якраз сюди. زما د کور له کړکۍ هدیره ښکاري. اول پکې یو څو نوي قبرونه وو، خو بیا پکې د نوو قبرونو جوړېدو لړۍ پیل شوه. Щось там робиться. که څه هم زه ناهیلې نه یم، خو په دې حالاتو کې هیڅ هم ښه نشته. Напевно, нема нічого доброго. на початку په سر کې ټول خلک ډیر په جذبه کې وو، خو اوس په هر چا کې جذبه نشته. Надія на краще є завжди. Вона не вмирає. مونږ تل د حالاتو ښه کېدو هیله لرو او اوس هم هیلهمند یو ځکه چې مونږ مایوسه کېدل نه غواړو. Тому не можна опускати руку. Чого змінилася мисль?